بسم الله الرحمن الرحیم. درس باندې به شروع کو ان شاء الله الرحمن. وخت هم پوره شوی دا، ملګري هم تقریبا را پوره دي. نو پرون موږ تاسو فایند مینو ویلی و. نو فایند مینو چې موږ تاسو ویله دا هوم مینو کې راځي په اخر کې فایند او ریپلیس او سلیکټ و. دا د دې لپاره چې دا یو خو اهمیت ډیر زیات او بل ځینې ملګرو دې غوښتنه کړې ولا کېدای شي څوک داسې په پوه شوي نه یم. نو زه په لنډه توګه دا بیا تکراروم. امید ده چې تاسو ورته ښه متوجه سئ او که څه نوټ څوک اخیستل غواړي ځکه دا د کمپوزینګ په جریان کې د موږ دې ته ډېر زیات ضرورت پیدا کیږي، ډېر اړتیا هم ورته پیدا کیږي او له موږ سره د کار په اجرا کولو کې یا د عاجل او ګړندي کار سرته رسولو کې ډېره زیاته مرسته کوي. نو په همدې خاطر باندې زه دا فایند مینو دلته تشریح کوم او وروسته بیا دلته انزرټ مینو ته ځو. انزرټ کې دا چیرته دایره راتاو شوې ده کور پیج او دا به تشریح کوو، بیا به ټیبل ان شاء الله تشریح کیږي. دا زموږ ستاسو درس موضوع ده. زه یو فایل خلاصوم دې لپاره چې دا په دې فایل کې ما سره لیکنه ډیره کمه ده. یو بل فایل د هغه خلاصوم، نو هغه فایل به خلاص کما. هم د زیت غلې ده. دا فایل یو کتاب لیکل شوی ده. نو په دې کتاب کې اوس موږ سره مختلف موضوعګانې دي. نو اوس به موږ د فایند کې له موږ سره دا کتاب کې مرسته وکړي چې ځکه دلته مختلف قسمه لیکنې او ډیزاینونه او فونټونه استعمال شوي دي. زه یو څو صفحې ښکته ځم چې تر څو عادي ټیکس او لیکنه راشي. اوس ګوره ماوس باندې ما کار وکړو. ماوس باندې ښکته د تلو لپاره دا ښه طریقه نه ده. که کله تا سره غټ کتاب وي نو هغه بیا دغسې هینګ غوندې شي. ښه طریقه دا ده که ته لاندې صفحو ته ځې نو د څه په کنټرول جي په ذریعه باندې لاړ شي او کنټرول جي په ذریعه باندې بیا دا مشکل نه ورکوي. که تاسو هلته پیج نمبر ورته ولیکئ کنټرول پلس جي نو د هغه په ذریعه باندې تاسو صفحې ته تلای شئ. اوس ګوره څومره وخت یې واخیستل موږ نه، دا موږ نه یوه غلطي وشوله. نو که زه دلته ریپلیس ته لاړ شم او دلته کنټرول جي او دلته پیج نمبر ورته ولیکم، فرضاً زه 25مه صفحه ورته ولیکم، نو دا اتومات شکل سره همغه صفحې ته ځي، وخت هم نه ضایع کېږي. اوس تاسو ولیدل عملاً چې څومره وخت یې راته ضایع کړلو، تقریباً نیمه دقیقه وخت ضایع شولو. به هر تقدیر موږ دا خو انشاءالله دا نښه مې دې لپاره لګولې چې تاسو متوجه شئ درس ته. دا نښې زه ختموم. نو دلته فایند پرون موږ دلته ویلی و دا ریپلیس یا فایند. یو دا فایند چې کله تاسو ووهئ دا دلته دا نیویګیشن په نوم باندې یو مینو راځي. پرون ما دا تشریح نه کړه، فکر مې نه شو ورته. نیویګیشن دا ډېره خوندوره مینو ده. لکه اوس اول موږ تاسو سره ډېر خلکو سره دا الله پاک موږ تاسو ساتي احساس یې ورسره چې ولا پرېږده که سړی اعمال کوي نو خلاص موږ سره به حساب و کتاب کېږي یا د پخواني مذاهب او د عقیده ولا نو تفکیک دا د انسان ژوند چې ده لکه دا فایل داسې ده. نو الله پاک ته ډېر اسانه ده چې د هغه له منځه د انسان هغه ښه اعمال او بد اعمال دا را جدا کړي. لکه څنګه چې هغه سورة زلزال کې راغلي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره او ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. نو هغه دوی به یې وګوري. نو دلته اوس په فایل کې الله پاک قدرتونه دي. دا کمپیوټر هغه طرف ته روان ده کوم طرف ته چې شریعت موږ ته لارښوونه مخکې نه کړې او وړاندوینه شوې ده چې دا کارونه به ترسره کېږي. د انسانانو اعمالو ښه او بد معلومول او بیا د هغې تلل دا شرعي موږ تاسو ایمان ده په د قیامت په ورځ به دا کار ترسره کېږي. نو کمپیوټر کې موږ دا کار لکه په تفکیک راوستی شو، هغه په اجزاو باندې تقسیمولی شو. د هغې له منځه اوس دا کتاب تقریبا 600 صفحې ده، په دې کې په زرګونو الفاظ لیکل شوي دي. که زه وغواړم د دې له منځه یو خاص لفظ را پیدا کړم نو هغه زه ډېر په سهولت سره د نیویګیشن مینو دا ما سره افیس 2019 ده، تاسو سره کېدای شي کوم افیس وي والله علم. نو خو 2007 کې خو ماته معلومات شته چې دا مینو نشته او دا 2009 وروسته یا به 14 کې راغلی یا به 15 یا نه پوهېږم کوم. خو که تاسو سره دا مینو وي د دې مینو فایده دا ده. زه اوس دلته ورته لیکم الله لفظ لیکم. نو زه غواړم چې د فایل کې ماته دا راوښیي چې الله لفظ چیرته راغلی ده، څو ځلې راغلی ده. دا الله لفظ ده. اوس دی سرچینګ کوي دا ځای که تاسو ته ښکاره کېږي. اوس دلته ماته وښود د دې نه وروسته ګوره د الله لفظ باندې زیړه سلیکشن راوستل. نو دې نه دا تقریبا 2000 او شپږ شپېته ځایه الله لفظ راغلی ده.
اوس د دې سلیکشن فائدہ څه ده؟ د دې سلیکشن خو دا ده چې الله لفظ څو ځای راغلی دا یې راته وښودل دقیق په دې ټول فایل کې چې راغلی ده. بل دا ده که زه د الله لفظ کې تغییر راولم، هغې سایز ورغټوم، د هغې رنګ بدلوم، نو هغه ټول سلیکشن شوی ده، انتخاب شوی ده. ګوره دلته دا پاس په دې ټایټل کې هم راغلی ده، لاندې چې زه چېرته چې الله لفظ دی اوس منځ کې داسې ځای نه پاتې کېږي چې الله لفظ راغلی او کمپیوټر هغه موږ ته نه یې سلیکټ کړی. لکه همداسې د انسانانو اعمال به قیامت پر ورځ داسې یو ذره هم نه پاتې کېږي، انسان به د خپل اعمالو هغه دغه ویني به یې که ښه اعمال ترسره کړي که بد. نو دلته اوس موږ یو لفظ ورکړی دی، ټول فایل له منځه چې په زرګونو حتی کېدای شي په لکونو ته ورسېږي، هغوی له منځه یې دا یو الله لفظ را انتخاب کړی ده او هغه 2016 ځای. همداسې موږ نور الفاظ ورته ولیکو که موږ غواړو، نو دا مخکې افیسونو کې دا کما اپشن نه و او دا دغه اوس تاسو د بل چې دا خو د درته مکمل ریزلټ وکړو چې 2016 ځای راغلی ده. که تاسو اوس دا وایي ریزلټ دلته تاسو که وینئ ریزلټ درته ښکاره کېږي، که وایي چې کوم پیج کې راغلی دی پیج باندې به تاسو کلیک کړئ، نو دلته چې په هر پیج کې راغلی هغه پیجونه یې دلته راوستلو، نو بس همغه پیج باندې ستاسو کلیک کړئ پیج به دلته راځي. اوس دې پیج کې راغلی دا 9 صفحه ده، دا فرضاً 8 صفحه ده، دې کې 2 ځایه دلته راغلی، نو دلته دا یو 40 صفحه نو یو ځای په 40 صفحه کې راغلی. نو څومره صفحو کې چې دا الله لفظ راغلی یا بل لفظ مثال موږ ورته ولیکو، نو همغه لفظ به دلته صفحې کوي. دا هیډینګ لفظ هم تاسو یاد ساتئ، هیډینګ عنوان ته وایي. نو عنوانونه اوس موږ دې کتاب کې عناوین هم لرو، دې کې تقریبا ډېر زیات عناوین دي. که موږ غواړو همغه عناوینو کې د الله لفظ پیدا کو پلټنه یې وکړو، نو دلته عنوانونه راولو. نو دا ما سره کتاب کې عنوانونه دي، نو په دې عنوانونو کې هم الله لفظ موجود ده، راغلی ده. دلته تاسو وګورئ نوې اختراعات د قلم د ظهور په اړوند رسول الله، دلته الله لفظ راغلی. نو په موږ سره کتاب تقسیم شوی ده، یا خو په الفاظو کې ده، نو ریزلټ کې درته کوي، یا په صفحو کې ده، پیجونو کې درته کوي، او یا په عنوانونو کې راغلی، نو هغه عنوانونو کې درته کوي. نو دا نیویګیشن مینو او ډېره خوندوره مینو ده، ډېر زیات استفاده ته کېدای شي. نو که زه د ریزلټ یا د پایلو له مخې کتل غواړم، دا 2 غشي راغلي، که شاته یې کتل غواړې او ما بعد کې کتل غواړې او که ما قبل کې کتل غواړې، دا به کلیک کوي. زما ما قبل بټن بره وواله، نو هغه به بره ګوره یو داسې بره ځي، صفحه تا ته راولي، یو راولي درته. نو څومره ځایونو کې هغه الله لفظ راغلی ته بره ګورې او که لاندې ګورې. دا کله داسې سړی ګوري چې د دې یو کس متعلق تا کتاب لیکلی، هغه څومره ځای نوم راغلی او هغې متعلق ما څه لیکلی دی یا څه لیکل شوي دی. لکه اوس موږ تاسو شامله کې یو لفظ پیدا کوو، حدیث یو جز ورته ورکړو، هغه پیدا کوو. نو دا د فایل د تاسو کوم فایل وي هغې کې چې ته لیکنه پیدا کوي، نیویګیشن په توسط باندې پیدا کوو. دا مینو زه ختموم نیویګیشن او دې ځین دا چې بند مې کو عادي سفر رااله. بیا دلته ځم ریپلیس لږ زر وایم، انشاءالله دا پرون هم ویلی وو. فایند کې موږ لفظ ورته لیکو، کوم لفظ یې ورته ولیکو، نو دلته م همغه لکه څنګه چې دلته یو پیدا کړه، زه رسول ټکی ورته لیکم، دا رسول ټکی مو لیکه چې رسول چېرته راغلی که نه، نو دا فایند که دلته رسول ټکی راغلی، بیا راغلی، نو څومره ځای راغلی دی ماته یو په یو پیدا کوي. هغه کې وګوره اجتماعي شکل سره ټول راته په نښه کړل، او دلته چې دا یو په نښه کوي، دا ټول یو ځای نشي راته ښودلی. نو دا ریپلیس بدل یې که راته په څه شي بدلوي، رسول په بل لفظ نبي باندې فرضاً بدلو. نو اوس که زه دلته نبي ورته ولیکم، فرضاً دا نبي، نو زه ورته فایند یې که دا فایند کو، نو که ریپلیس یې کړم، نو دا نبي باندې هغه رسول ټکی بدل کو. نو اوس چېرته که ریپلیس آل دا ستا له غوښتنې سره سمه نتیجه ورکوي، نو ریپلیس آل یې که بس ټول چېرته چې رسول ټکی راغلی هغه به په نبي باندې بدل شي. خو دې کې ډېر دقت سره به کار کوئ. کله داسې رسول ټکی په بل ځای کې راغلی چې هغه فرضاً دلته خو موږ د الله د نبي د رسول مراد ده، هغه ته مراد ده. کله داسې چې دغه فرضاً تا یو کس نوم هم په کتاب کې لیکلی محمد رسول، نو هغه به درته په محمد نبي باندې بدل کړي. هغه خو تا مقصد نه یې، تا خو صرف د رسول الله رسول ټکی په ځای باندې نبي الله راسي، داسې شی راسي، نو هغه د مقصد دی. نو رسول ټکی به تاسو ورته ګورئ چې دا زما د غوښتنې سره سم کار کوي، نو هغې نه وروسته به بیا تاسو ریپلیس آل ورکوئ، او که نه ریپلیس آل نه یو به ګورئ چې هغه صحیح ولو، نو بدلوئ به و الا نه به بدلوئ. دا زه بیا ختموم، رسول ټکی هم ختم شو، دواړه نه په فایند کې څه شی شته او نه په ریپلیس کې څه شی شته. مور ما پرون درته ویلی و لنډ ټکو باندې بیا زه درته وایم. زه فرضاً تاسو دلته دا وینئ احادیث لیکل شوي دي، دا احادیث په یو خاص فونټ باندې لیکل شوي دي.
فرضاً یا دا عام ټیکس لیکل شوی د دغه لیکنه زما عادي متن ده دا پښتو کورول کې لیکل شوی 14 سایز کې اوس ما ته څوک وایي یاره دا د 14 سایز سیده دا 14 کا نو که زه اوس 14 داسې سلیکټ کوم منځ کې نور لیکنه راځي دا رسول ټکی راځي هغه مرانه غټیږي چې هغه زه نه غواړم چې غټ شي کنه او منځ کې دا اوس آیات راغلی و ما ينطق عن الهوى نو دا آیات هم زه نه غواړم چې غټ شي یا وړوکی شي ځکه زه صرف هغه 14 سایز دي د سایز بیا فرضاً بدل وي یا فونټ بدل وي نو موږ څه کوو زه دلته ځم ام دې فایند ته ځم لکه دلته دا بټن وهو او دلته پرون موږ تاسو ویلو او دلته فارمیټ ته لاړم فارمیټ کې فونټ ته ولاړو او فونټ کې د لاتین ټیکس انګریزي کې استعمالېږي موږ تاسو د دام ډېره اهمه خبر ده کله موږ که شرط دلته یې کوي او هغه تطبیق په عربي کې غواړو نو خو نه کېږي تا شرط په انګریزي کې لګولی او تطبیق په عربي کې غواړي دا هم غلط او که شرط په عربي کې لګولی تطبیق هلته ستا ټیکس یا ستا فایل کتاب د انګریزي وي نو بیا هم نه دغه کېږي نو کمپلیکس سکریپټ عربي لپاره استعمالېږي دلته زه ورته لیکم چې ما ته 14 فونټ پیدا کړه 14 فونټ پیدا کړه او دلته فونټ هم ورته لیکم چې القلم په نوم باندې یا پلانې فونټ که فونټ هم زه معلومول غواړم او که نه چې مطلق چېرته هم 14 سایز وي هغه راته بدل کړه نو بس یا صرف ما 14 سایز ورته وویل اوکې مې کوم اوس ګوره شرط مې څه کې ولګول دلته رسول ټکی ما تاسو ویل رسول ټکی ته ضرورت نشته موږ مطلق فونټ سره کار ده هغه فونټ سره کار ده چې هغه سایز یې 14 وي زه ورته وایم فایند یې کراته نو اوس دلته وګورئ تاسو هغه سایز 14 هغه ټول راته پیدا کوو چې چیرته 14 سایز د کمپیوټر ماته هغه سلیکټ کوي په نکه کوي اوس که زه دې متعلق څه تغییر غواړم هغه سایز غټوم هغه بیا مور ته لاړ شو مور کې دلته موږ لاندې پټ شو هغه فارمیټ ته ځو او فارمیټ کې بیا موږ هم دې کمپلیکس سکرپټ ته ځو دلته خو یو ځل موږ غالبا دلته سلیکشن ونه کو دې باندې به کلیک وکړو ریپلیس کې ځکه دا وار موږ شرط په ریپلیس کې وکړو هغه په دې باندې بدل کړ نو موږ دلته سایز ورته انتخابو فرضاً سایز ورته 14 انتخاب او زه ورته وایم چې رنګ یې ورته بدل کړه نو بس هماغه شی به هماغه 14 سایز راته پیدا کړه فایند یې کړه نو دا یې پیدا کو او څه ورته وایي دلته ورته لیکل شوي چې د دې سایز هم بدل کړه او رنګ هم بدل کړه نو زه ورته وایم ریپلیس یې کړه نو که فکر هم کړی هغه بدل کو اوس دلته زه هغه ته بیا راشم ما اوس دا ګوره سایز رنګ هم بدل کو سایز هم بدل کو نو په دې ترتیب اوس که زه دا تقریبا 600 صفحې کتاب ده دا زه تقریبا نیم ساعت یا شل دقیقو کې چې څنګه تغییرات وغواړم هغه راوستی سم نو دا دلته بیا دا شرط اخیستی شرط ختمولو لپاره نو فارمیټینګ به ورته وایي د بلکې هم همداسې شرط یا ورکول شوی ده دا هم د لرې کې هغه جزا ده په اصطلاح هغه شرط او دا جزا ده نو دا هغه دواړه مې ختم کو بیا فارمیټ ته ځم زه ورته وایم پیراګراف راته سلیکټ کوم پیراګراف دا پرون موږ تاسو پیراګراف ویلو پیراګراف کې تاسو څه تغییر راوستلی ټیب نه دی راوستلی بل ځای کې زه ورته وایم هغه ټیکس راته سلیکټ کړه چې هغه سایز سنګل وي نارمل عادي سایز وي هغه راته سلیکټ ګوره اوس د سایز له مخکې ورځو سایز دا ده چې دا د دوه خطونو منځ کې کومه فاصله ده هغه عادي فاصله لګېدلې نو زه اوکې کوم او دلته ورته وایم چې خو دا شرط موږ غلط کې ولګول که تاسو فکر دا د ریپلیس کې مو لګول ریپلیس کې نه دا فایند کې به لګوي دې کې اکثر خلک غلطیږي نو دا بیا ختم کو دلته به کلیک کوم دا کرسر چې چیرته ولاړې نو دلته زه بیا ورته شرط پیراګراف کې لګوم چې هغه پیراګراف راته پیدا کړه سنګل سي نارمل عادي یو فاصله ولري دوه نو دلته زه ورته فایند وایم نو بس هماغه پیدا کېږي چې کوم یو که چېرته دوه اوس دا پاس لیکنه ده یا بیا یې سلیکټ کوم نو دې دوه خطونو منځ کې فاصله سي د سنګل ده که چېرته دې منځ کې ډبل فاصله وه هغه به یې نه سلیکټ کوي صرف سنګل فاصله به یې سلیکټ کوي نو دا د موږ تاسو درس ده او دا ریپلیس هم وویل او ښه په تفصیل سره پرون هم وویل او انشاءالله متوجه شوي به یاست خپل منځ کې دا تکرار کوي که دوه کسان سره ناست خو لا ښه خبره ده بهتر ده ځکه ذهن کې کینی تکرار سره دا زه بندوم بل دلته ګو ټو ده دا م ویلی کوم صفحې نمبر سیکشن او لاین ته ځو هغه نمبر دلته لیکو او بس هماغه ځای ته به د انټر ورکوو او کرسر به هماغه ځای ته رسیږي دا خبره انشاءالله زموږ ستاسو ختمه شوله او دا تاسو وویل دې نه وروسته موږ ځو دا سلیکشن ته ځو سلیکشن کې دا دلته لاندې سلیکشن راغلی سلیکټ وګوره سلیکټ آل ټول فایل یې سلیکټ کړو دې باندې تاسو پوهېږئ دې شارټکټ ته کنټرول پلس ا داسې وهم ټول فایل سلیکټ کېږي او بل دا دی چې دې ځای کې اوس موږ ورته وایو دلته ما سره فرضاً دغه انګریزي الفاظ دي انګریزي نه عربي ډېر وبښئ دا
زه بیا دلته ځم فرضاً دا اوس دلته دا حدیث شریف راغلی ده او دا حدیث شریف راغلی دی سایز 14 ده ما دې باندې کرسر درولې ده زه اوس کمپیوټر ته وایم چې ماته دغه شی چې د فایل کې چیرته هم ده چې سایز 14 وي فونټ القلم وي او په دې فارمیټ باندې هغه ماته سلیکټ کړه نو زه ورته وایم دلته سیمیلر ټیکس راته انتخاب کړه سیمیلر ټیکس نو هغه به دې راته انتخاب ګوره ويقوم الخطبه دا یې نه ده سلیکټ کړی ځکه دغه فونټ دې نه جدا ده اوس دا کمپیوټر ځکه دا مصروف سولو چې دا فایل ډېر غټ فایل ده او دا عربي الفاظ مختلف ځایونو کې راغلي دي هغه ټول سلیکټ کړي که تاسو سوال وکړئ چې دا لاندې دا خو عربي لیکنه ده ولا باس بسنده نو دا یې ول نه سلیکټ کړی د دې سایز ګوره د هغې نه غټ هغه 14 او دا وړوکی شوی ده دا وړوکی سایز نو دا نه سلیکټ کړی که نه فونټ همغه ده نو چې چېرته اوس عربي لیکنه راغلي هغه به یې سلیکټ کړي که چېرته معمولي فرق راغلی هغه په دې وجه نه سلیکټ کړي چې هغه فرضاً دا سلیکټ کړي ده هغه بیا پیراګراف یا بل څه فارمیټ کې به معمولي فرق وي نو کله موږ غواړو داسې اجتماعي شکل سره په ټول کمپیوټر کې یو کمانډ اپلای کړو نو په همدې ترتیب باندې موږ اپلای کولی شو بل دغه دا ژباړه چې ما کړې ده دا فرضاً په دې پښتو ملالۍ په نوم باندې ده سایز 14 ده زه دا ځل کرسر دلته دروم او بیا کمپیوټر ته هم سیمیلر یعنې د دې په شان چې نوره لیکنه د هغه راته سلیکټ کړه نو بیا هم د سلیکشن ته ځم او سیمیلر ټیکس انتخاب کلیک کوم ګوره دا ژباړه ټکی نه کو سلیکټ ځکه هغې فونټ جدا ده الله ټکی دلته راغلی هغې فونټ جدا ده یې نه کو سلیکټ د لاندې لیکنه چې دا بل فونټ کې شوې هغه یې نه کړه سلیکټ اوس لاندې زه نور ګورو دې نتیجه څنګه ورکړې ده لاندې چې چېرته ګوره دلته هم ژباړه دا چې صرف ژباړې لپاره دا فونټ استعمال شوی ده نو اوس ژباړه چېرته راغلې د هغې هغه به یې سلیکټ کړي نو که اوس زه تاسو ووایئ چې یاره دا ژباړې دا فونټ ماته خوند نه راکوي بل باندې بدل کړه نو زه به یې دلته یو ځای کې بدل کړم په ټول 600 صفحو کې به بدل شي او بله خبر دا ده که دا فونټ بدلول غواړئ د یو ځای کې بدل کړو سایز یې بدلول غواړو رنګ مطلب چې کوم کمانډ تاسو اوس وخت کې اجرا کوئ په دې 200 صفحو ټولو کې به اجرا کېږي دا د څه شي فایده او برکت سیمیلر ټیکس فایده ده که سیمیلر ټیکس باندې او سیمیلر ټیکس شرط دا ده چې ته اول ځل ولاړې اوس سلیکشن ختم شو ته به په هغه څه ولاړې کوم چې ته غواړې چې مابعد کې هغه هم درته پیدا کړي نو زه په دې ولاړې ما ته به دا پیدا کوي کرسر لکه کرسر چې څه باندې ولاړ که کرسر اوس دې باندې ولاړې هغه به پیدا کړي دا الله لفظ چې دی د دې فونټ جدا ده نو اوس به همدغه سیمیلر ټیکس باندې به دا د الله لفظ مطابق همغه به پیدا کوي اوس ګوره ژباړه او دا د الله لفظ دا ټول په یو فونټ باندې لیکل شوي هغه یې ټول سلیکټ کړل او نور یې نه کړو سلیکټ ځکه دا نور چې دی هغه په جدا فونټ باندې لیکل شوي دی انشاءالله په دې درس باندې به تاسو پوه شوي یاست او ډېر مهم او خوندور درس ده دلته ابجیکټ دی ابجیکټ انشاءالله سباني درس کې را روان هم دی نو کله چې موږ ابجیکټ غواړو سلیکټ کړو د دې په توسط باندې سلیکټ کوو لکه اوس موږ دلته ابجیکټ د صفحې ته ورکړی یو ډیزاین هم ورکړی اوس دا ډیزاین د یا داسې ډېر ډیزاینونه دي نو موږ به دې ځای نه دغه راواخلو په اصطلاح هوم مینو او دلته به موږ سلیکشن نه به ابجیکټ راواخلو نو ابجیکټ که دلته څومره یې د چوکاټ کې څومره لکه پرون موږ تاسو ویلي وو څومره چوکاټونه راغلو هغه به ټول سلیکټ کېږي او دا یو چې د تاسو به ووایئ چې دا خو زه نارمل عادي سلیکشن سره هم کولی شم لکه په دغه باندې کلیک کړم نو دا کېږي نه دا په وخت کې نه کله ناکله داسې دغه دا جدول د لیکنې شاته اوس خو د لیکنې له پاسه دا ټکس باکس راغلی ده که زه غواړم دا د لیکنې شاته راشي فرضاً زه دې باندې کلیک کړم دا کمانډ زه تاسو ته کار کوم دا اوس ګوره نه سلیکټ کېږي زه هغې باندې سلیکټ کوم دا نارمل ټکس سلیکټ کېږي خو دا یو نه سلیکټ کېږي اوس سلیکټ شولو نو دا زه شاته ولېږم آرډر بیا زه نو دې مینو پازاف کړو نو دلته زه د سلیکشن شوی ده او فارمیټ کې دلته ورته دا شاته د لیکنې شاته لاړ شه دا بیا وروسته انشاءالله دې هم ښه تفصیل راځي دا د جدول ته زه وایم بیهایند ټیکسټ ته لاړ شه بیهایند ټیکسټ اوس ګوره جدول شاته لاړ لیکنه پرې د پاسه راغله نو اوس چې دا زه سلیکټ کوم د کمپیوټر خو ماته لیکنه سلیکټ کوي او تا مقصد جدول نو جدول سلیکشن لپاره به اوس موږ ابجیکټ راخلو سلیکټ ابجیکټ لپاره نو اوس به موږ په دې باندې کلیک کوم سلیکټ کېږي او کله دې باندې نه سلیکټ کېږي نو بیا هغه چوکاټ داسې راول هغې سره به سلیکشن نو دا د ابجیکټ سلیکشن لپاره ده او پاتې شو دلته دې سره لاندې سلیکشن پین ده دا ډېر اهم کمانډ ده دا په هغه وخت کې استعمالیږي لکه اوس ما دلته ابجیکټ راخیستی
دلته ابجیکټ مې راخیستې دی فرضاً دا یو ابجیکټ دی فرضاً دې ته ما رنګ دا یو انتخاب کړی دی بیا دې له پاسه فرضاً بل ابجیکټ راخلم دا یو مې راخیستی دی دې ته مې دا رنګ انتخاب کړی دی او دریم ابجیکټ مې دا دایره راواخیسته دې ته مې دا رنګ انتخاب کړی دی اوس دې کې ګوره که تاسو ټولو نه بره دا یو ده او بیا دا خړ شانتې ده دا په منځ کې ده او دا زیل ټولو نه لاندې ده اوس دې کې دا درجه بندي شته دا مراتب مراعات کیږي دا نو هغه مراتب مراعاتولو لپاره دا کته پورته دا تقسیم شوی ده نو اوس موږ تاسو د خپل درس ته ورځو دلته سلیکشن ته ځو سلیکشن پین راځي سلیکشن پین کې تاسو یو خدای دلته په د هر ابجیکټ خپل نوم ده نو ته هر یو باندې کلیک هغه بدلته سلیکټ کیږي انتخابيږي به سلیکشن خو مطلب انتخاب په دې باندې کلیک کو دا به اوس څلور ابجیکټ دی دلته ما سره او دلته څلور نمونه راغلي دي او کدا ته یو بل اوس دا خطو پورته غواړي دا یو چې د ټولو نه بره پروت ده نو دا ځلاندې بیول غواړم نو دا به یو ځل کلیک کولا یو نه لاندې لا بیا دې بل نه لاندې بیول غواړي بل نه لاندې لا او که بیا دریم ځل وهي د دریم نوم لاندې ولا او که بیا پورته راخیجول غواړي بیا یو ځل داسې وه ټول نو پورته شي دا کله کله بیا ډیزاینینګ کې زموږ د اړتیا او ضرورت پیدا کیږي نو په هغه خاطر باندې نو دا چې د سلیکشن پین ورته ویل کیږي او د دې په توسط باندې کله نه کله زما لاندې لیکنه پټه کړې ده دا زمانه ده په کار نو زه کمپیوټر ته هم دا راته هایډ ک دا ډېر خوندور کمانډ ده دا چې هایډ چې ابجیکټ یو ابجیکټ کله ښکار کیږي رنگونه ډیزاینونه ناغه موږ ته ډېر تکلیف جوړوي بیا فایل ډېر سوکه چلیږي چې خطو پورته کوي هغه هنګ کیږي نو کدا موږ هایډ کو هغه لمخې لري سول موږ خپل کار خپ چټکۍ سره کوو که بیا د موږ چیرته هغه شی ابجیکټ ضرورت نو شو ال نو هغه بیا راوستای شو دلته لکه ډیلیټ کیږي نه هایډ مطلب پټی کړه ما لمخې لري کړ نو دا لمخې لري شو او دا لمخې بیرته ښکارا شلو دا زموږ تاسو د هوم منو اخیر ولو ان شاء الله څه مشکل به نه پاتې دي کې او ملګری به خدای کول پوښوي اوس بیا زو دین روسه موږ زه یو بل صفحه خلاصوم کنټرول ان وهم او نوې صفحه مخلاصه کړه نوې صفحه ته سلاړو دلته یو خو کور پیج ما کتاب مکمل کو هغه لپاره زه یو صفحه جوړول غواړم دلته به تاسو د کور پیج کې کلیک کړئ کمپیوټر په اتوماتیک شکل سره صفحې جوړې کړې دي کته هغه صفحه غواړي اتومات په کمپیوټر د تراولي بدلته خپل خدای انګریزي کې ده تاسو نوم ولیکئ د خپل نوم ولیکئ دلته مصنف نوم یو شی ولیکئ دلته نور لیکنه او کتاب مطالعه په تیار د فون صفحې سایز وړو کوم تیار رنګ مرتور کو ډیزاینینګ مرتور کو تاسو تکلیف خلاصوي د فارمیټ ورته ویل کیږي د اولی صفحې لپاره فارمیټ دلته لیکلیم کور پیج مطلب دا د ټایټل صفحه یا موږ کوم جلد ورته وایي دا اوله صفحه جلد باندې یا جلد نو بعد لګیږي نو دا کته اتوماتیک شکل سره له کمپیوټر مرسته غواړي نو دلته به دینه مرسته تاسو اخیستای شئ او دا شی به تاسو ته کمپیوټر اتومات جوړ کړي بلانک پیج دا اوس موږ دلته دوه صفحې دي او ناغه دوه دغه ورانه مکه وکنه ماوس باندې سم کوم نو دلته موږ بیا ځو بلانک پیج ته لاړ ځینې کسان پارام نه ځکه نه ته خو پارام هغه سړی ناست یو غوږی نیولې ډېر خوند کوي او سلاس کې بس اخو دې خو خوځوي بعض خلک وایي لاسونو کې څه شي دي نو پارام کې نستل خې د امام توجه خراب شي نو دلته بلانک پیج د خالی صفحه راکې یا پیج بریک د موږ نوې صفحه غواړو نو دلته مکمل موږ ته کنټرول یا موږ د دې شارټ کټ ویلې او کنټرول انټر باندې موږ ته نوې صفحه راکې بلانک پیج او د کنټرول انټر ډېر فرق نشته غالبا دي کې ټیکس شاته پاتې کیږي او د بل کې چې د هغه ټیکس نه پاتې کیږي نو دا زموږ تاسو دلته پیج لیکلې ده دا ان شاء الله ختم شلو بل دین وروسته جدول ډیر اهم درس دی ته کوم متوجه کیږي جدول یو برخه ده موږ غواړو جدول د صفحې ته راولو نو دلته به تاسو کرسر نه پریږدئ ماوس به همداسې راولئ څومره خانې په کار دي دا چې دا افقي خانې دي لکه داسې عمودي افقي خانې درکوي او دا عمودي یو بل د پاسه دې خانو ته داسې چې خانې وي د کمپیوټر په اصطلاح باندې را ورته ویل کیږي او دا داسې سر په سر چې کومې خانې وي هغې ته کمپیوټر په اصطلاح کالم ویل کیږي نو دا به ښه پېژنئ داسې نه چې بیا کالم او را درنه ورکه وي نو زه ورته وایم چې دومره راګانې او کالمونه راته راکړه به دلته کلیک ورکوم او دلته جدول راته راکولو دا د جدول د راوستو لپاره یو طریقه فرضاً ته غواړې نوم پلار نوم او څومره خانې په کار دي داسې هغه به راولي او دا کته خانې ډېرې مهمې نه وي ځکه کته اخر کې موږ ولاړو مخکې مو ویلو
ټیب بټن وهو خانې خپله زیاتېږي، کته دونه اهم نه دی، تر ټولو نه د عرض باندې به تاسو صفحې راولئ. نو دا یو قسم جدول راوستل دی. دا زه لاندې ځمه بیا بل قسم دوم قسم د جدول راوستو لپاره دا طریقه ده چې دلته انزرټ ټیبل څومره کالمونه دي په کار، کالم خو تاسو پیژندل 6 کالمه 7 کالمه، او راګانې دي څومره په کار دي فرضاً 4 راګانې. اوکې که دا یې همغه لکه مخکې چې موږ څنګه جدول راوسته دلته همغسې جدول. دریم شکل د جدول بیا څنګه ده، بیا دلته انزرټ ټیبل ته ځو، بیا ورته وایي دلته ماته ټیبل راکړه، ټیبل راته راکړه څومره خانې او څومره دغه وي دا خو مو ورته ورکړه. خو زه دلته هم اټو فټ ټو کانټینټ ورته وایم، مخکې د ټوله صفحه یې ونیوله، دا د موږ رسمي صفحه ده تر دې پورې، دا زه ورته وایم اټو فټ ټو کانټینټ، دا اوکې مو کړه، همغه عمره خانې یې راکړې لکه مخکې جدول یې راکړه. خو دې اوس فایده دا ده زه دې کې نوم لیکم فردر د انګریزي کې طرف ته راغی نو زه دلته نیم لیکم، هغه د نوم مطابق غټېږي. بیا دلته لیکم فرضاً اډرس لیکم، نو مطلب چې څومره ټیکس موږ هغې کې لیکو د لیکنې مطابق دې خانه کې زه لږ خط لیکم، نو دا د موږ ترتیب دی د هغه لیکنې مطابق به دا غټېږي. که تا عنوان یا لاندې نومونه لیکل یو د نو هغه به د هغې مطابق په خپله غټېږي. پورته کې خو ټول مساوي راغلی او نو کله ناکله دا جدول ډېر استعمالیږي ځکه موږ په دې کې د خپلې خوښې سره سم هغه خانه غټوو. یوه خانه ډېره غټه پکار ده، بله کمه، او بله شمارې لپاره عادي خانه پکار ده، نو په دې ترتیب باندې موږ هغه دغه کولی شو. نو دا ټیبل کې بیا زو انزرټ مینو ته، انزرټ مینو کوره ټیبل ده، ټیبل کې یو خو دا اتوماتیک شکل سره راغی، دا بل هم راغی انزرټ ټیبل، او دا ټیبل اف فټ ټو کانټینټس راغی، دلته خو کالم را ورته لیکو، او اټو فټ ټو وینډو بیا د ټولې وینډو مطابق دي. دې دواړو تقریبا څه خاص فرق نشته، هغه صفحه ټوله نیسي. وینډو مطابق دا دی، موږ رسمي صفحه له دې شروع ده تر دې پورې، نو دا همغه صفحه ټوله نیسي. نو په دې ترتیب باندې موږ جدول جوړولی شو. بیا زه دلته دلته بیا راځي بل کنورټ ټیبل ټو ټیکس. که موږ غواړو دا جدول کې ما لیکنه کړې زه وایم یار دې جدول نه خاص ستړی شوم، دا خوش جنجال ده، عادي ټیکس په عادي شکل سي نو نه پوهیم دا د کمپیوټر کې څه فرق راغی او که نیټ کې څه مسله راغله یکدم بند شولو. خو به هر تقدیر نو به هر تقدیر دا زه کنورټ کوم، ان شاء الله تاسو به اورئ. دا کنورټ کوم او دغه ته کنورټ ټیبل ټو ټیکس ته اړوم، دا ما سلیکټ کړی ده او دلته ځم دا راته بدل کا. اوس دا راته بدل کو اوکې کو دا ټیبل ته واوختل، او بیا خیر دا به سبا ان شاء الله ووایو د دې متعلق. دا د نیټ کې څه مسله رااله، نو ان شاء الله دا زموږ تاسو د درس اخیری ده. څه مشکل ما په خیال نیټ کې پیدا شو چې نو درس سره نیمګړی غونډه شي، نو که چا سره څه پوښتنه یې زه مایکونه ان کوم او پوښتنه کولای شي. او دا کله چې ټیبل راسي ټیبل سره دا ډیزاین او لی اوټ دا دوه مینوګانې پیدا کی، که زه ټیبل نه وزم دا مینوګانې دواړه ختم شي، نو دا ډېرې اهمې مینوګانې دي. سبا ان شاء الله د ډیزاین کې او دلته دا لی اوټ او ډیزاین مینو کې به کار کوو، او بل دلته انزرټ کې همدا ټیبل کې کار وکړو ان شاء الله. همدا به هم درس او لږ کوشش وکړئ دا کوم درس نن ویلی هغه تاسو تعقیب کړئ، الله دې وکړي چې هغه درته یاد وي شي او څه مشکل نه وي. نور هم په مخه ښه، او که چا سره څه پوښتنه وي مهرباني کولی شي.